ملګرو ستاسو د فیسبوک آی ډي د تاسو نه علاوه په پټه خو بل څوک نه استعمالوي. داسې خو نه ده چې ستاسو د فیسبوک آی ډي ستاسو د موبایل نه علاوه په نورو موبایلو کې هم استعمالیږي. همدن درته د فیسبوک یو داسې اهم او ضروري سیټینګ درښایم چې دا تاسو لازما زده کړئ او په خپل فیسبوک کې خامخا وکړئ، ځکه په دې سره تاسو دا معلومولی شئ چې ستاسو د فیسبوک آی ډي ستاسو نه علاوه په پټه خو بل څوک نه استعمالوي، په بل موبایل کې خو نه ده لاګین. څنګه به کېږي؟ دغه لپاره ویډیو لایک کړئ، د ځان سره سیو کړئ. دغه لپاره به راشئ په خپل موبایل کې به فیسبوک راوړئ، په فیسبوک کې به تاسو بره په دې 3 لاین کلیک کړئ، بیا به ښکته راشئ په دې سیټینګ اینډ پرایویسي به کلیک کړئ، په دې کې به تاسو په دې سیټینګ آپشن کلیک واخلئ، دلته به په دې سی مور ان اکاونټ سنټر کلیک کړئ، دلته به له ښکته راشئ په دې پاسورډ اینډ سکیورټي به کلیک واخلئ، دلته به تاسو په دې ویر یو ار لاګین په دې کلیک واخلئ، ستاسو آی ډي به راولي په هغې به کلیک کړئ، دلته به تاسو ټولې موبایل شو شي په کومو کې چې ستاسو د فیسبوک آی ډي لاګین وي نو دا په ټاپ تاسو لیدلی شئ دا زما خپل موبایل دی، ښکته آیفون موبایل دی. کوم موبایل چې تاسو ته بیا لرې کول غواړئ یعنې ان ناون موبایل وي تاسو یې نه پېژنئ هغه ته تاسو لرې کول غواړئ نو دلته به تاسو په دې سلیکټ ډیوایس ټو لاګ آوټ باندې کلیک کوئ، بیا به تاسو ته هغه موبایل شو شي نو کوم چې لرې کول غواړئ یا به دغه شان سلیکټ کوئ، په دې لاګ آوټ په کلیک کوئ او دلته به په دې لاګ آوټ کلیک کوئ، هغې نه به دا آی ډي لاګ آوټ شي. نو په دې طریقې سره تاسو دا سیټینګ کله ناکله په خپل فیسبوک کې ضرور کوئ، ستاسو آی ډي به د هیک کېدو نه دغه شانتې د نورو خطرو نه بچ کېږي. دغه شانتې مزید ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ ضرور فالو کړئ.